د ایلې کلي سره تعلق لرونکې سباګل چې د دواړو لاسونو نه محرومه ده. دا پیښه سباګل ته په ماشوموالي کې رامنځته شوې وه چې د بجلۍ د کرنټ د وجې سباګل د دواړو لاسونو نه محرومه شوه. د سباګل وینا ده چې لاسونه مې د ډاکټرانو د غفلت د وجې کټ شوي. سباګل دا مهال د پېښور په اسلامیه کالج کې د فرست ایئر سټوډنټ ده او سباګل اوس ټول کارونه په خپلو خپو باندې کوي، لیکل هم په خپلو خپو باندې کوي. سباګل د ژوند سختو له شکست ورکړی او تعلیم د لارې خپل تعلیم د ژوند یو هدف ګرځولی. سباګل وایي چې هغه خلک کم چې په زنانو باندې د تعلیم پابندي لګولې او د تعلیم حق ښځو له نه ورکوي، هغه خلکو دپاره زه یو مثال یم. سباګل وایي چې څنګه نارینه تعلیم حاصلوي، پکار ده چې هغسې حق زنانو له هم ورکولی شي. عبدالحق یار، شمال نیوز .com، بونیر.